د افغان ډیاسپورا نتورک دمګړۍ د اټک سره لیدونکو او اوریدونکو ښې چارې دا ځلې زمونږ یو میلمه د ګران وطن افغانستان د جلال آباد نه دی او چې دی یو تکړه ځوان دی د طب ډاکټر دی او دی په ټولنیزو کارونو کې ډیر فعال دی د خپل مسلک سره په خوا کې او همدارنګه دی په دې اواخرو کې چې په افغانستان باندې طبيعي غمیزې راغللې او د یو دغه سرخندونکو ظلمونه وو او چې دې ځان د کونړ د زلزلې ځپلو ته ورسولو او هلته کلینیک پرانیستو او هلته هر ورځ په لسګونو ناروغان ولید هغه تداوی کړل او هغه دغه سره په انتقال کې او مرسته وکړه همدارنګه هغه سره په لومړنیو مرستو کې ډیر زیات شجاعت او میړانه کړې ده نو راځي چې زموږ د ګران ملمه سره معرفي شو او د سره ډاکټر صاحب خراغلی او کما ستاسو په معرفي کې څه کم زیاته کړي نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ لیدونکو ته او د خپل ځان په اړه بل څه معلومات لري زموږ سره شریک کړئ بیا به نور باس مخې ته وړو. مننه اټک صاحب، الله امرو لره. زما نوم ډاکټر رحمان الله امین د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د قلعه میرجو اوسېدونکی یم. ما خپله په طب کې دوه پوهنځي لوستي چې یو مې ستوماتولوژي پوهنځی لوستی او بل مې معالجوي طب لوستی دی. او فلحال د ده سره په څنګ کې چې زه شخصي یو دوه کلینیکونه لرم، یو په رودات ولسوالۍ کې دی او بل جلال آباد ښار کې. نو د سره په ټولنیزو فعالیتونو کې لکه ډیر ښکیلو او د سره په څنګ کې مونږه دلته د خیریه بنسټونو سره او همداسې د ځوانو رضاکارانو سره هم په همغږۍ باندې ډیر فعالیتونه کوو چې په هغه کې د کونړ زلزله چې اوس وشوه ده ته هم رسېدګي وکړه. په هماغه اوله ورځ چې لاړو په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز لخوا چې کوم صدقه او هغه فنډ برابر شوی او په هغه باندې ملته یو کلینیک پرانیسته او د زلزلې د لومړنۍ ورځې نه هلته فعالیت وکړو تر ډېر وخته پورې. نو موږ هلته تقریبا چې په سلګونو مریضان داسې مریضان چې هغه په مختلفو ناروغیو وخت او هغلته د زلزلې د وجې ټپیان شوي نو هغه هم تداوي کړ. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني. نو تاسو چې هلته کونړ ته ولاړئ او هلته یو سیار کلینیک پرانیست نو تقریبا تاسو ته څومره مریضان راتله او کوم چې مریضان تاسو ته راتله چې هغه زخمیانو ټپیانو او که هغه روحي تور باندې د مداوات اړتیا لرله؟ اټک صاحب هلته خو د زلزلې په لومړۍ ورځ چې مونږ کله لاړو د کونړ دغې د مزار د کونړ دغې ته مزار درې ته، نو دلته خو هغه اوله ورځ داسې وه چې هلته یو ډېر هیجاني حالات و، د برداشت نه وتلي حالات و. هغه امکانات چې د تداوی او د زخمیانو دپاره و هغه لاسرسی نه و هغه ته. نو موږ هلته هغه خپل کم کومک ولیه چې و د هغه کم وسایلو نه چې هلته په لاس کې و هغه نه هم کار واخیسته. نو په اوله ورځ خو طبعا دا د زلزلې دغه زیات و، نو هلته موږ صرف د زخمیانو د رایستو او هلته چې هر شی موږ سره په لاس کې و په هغه ساعت کې په هغه باندې هغه ابتدایي لومړنۍ مرستې وکړې تر څو چې زخمیان را انتقال شو د ننګرهار حوزوي روغتون ته، د کونړ روغتون ته او همداسې نورو ځایونو ته د تیرو په واسطه باندې. نو د هغه نه وروسته بیا موږ چې سبا ورځ دپاره بیا پلان برابر کړو د دوا او د کوم چې امکانات ورته، نو په هغې کې بیا موږ څو قسمه مریضان تداوي کول. یو خو هغه زخمیان چې وو هغه لکه عادي زخمیان وو چې هملته یې تداوي کېده د پانسمان او دا شیانو دپاره هغه هم کېده. دویم ذهن کټګورۍ کې هلته ډېر ډپریشن و، زیات خلک چې وو هغه ډپریشن سره اخته وو، مخامخ ورسره د هغې دپاره هم هغه د فلوخت دپاره د هغې تداوي کوله. د سره څنګه ساري امراض د زلزلې په جریان کې ډېر خواره شو چې سالات خلکو ته پیدا شو، د سره کانګې باندې خلک اخته شو، همداسې جلدي امراض پیدا شو ځکه چې د کورونو کې ګرد غبار دا د خلکو دغه شوي. نو په دې کې مختلفو کټګورۍ کې مریضانو بیا هغې نه وروسته خو بیا
موږ ورته ښه ترتیب برابر کړو د دوا او د هلته د یو اساسي کمپ جوړولو. نو د مریضانو د ورځې به تقریبا موږ د 400 مریضانو په تعداد کې موږ هلته تداوي کول. ډاکټر صاحب د تقریبا تاسو 400 مریضانو د ورځې لیدل په کتنځي کې، نو تاسو څو ورځې هلته تم وئ؟ منګه خو په لومړنیو حالاتو کې چې د زلزلې په جریان کې ورځې په یو دغه کې تیر کې جریان کې داغه نه وروسته بیا زمونږ کم تقریبا د سي د دوه ورځې پورې شاوخوا وغځېدو. نو په دې کې بیا موږ د سي پروګرام پلان جوړ کړو، د خپل پلان د مخې پاره ولسوالۍ کې او په هر ځای کې به چې ضرورت وو نو بیا د امارت سره په همغږۍ باندې چې د هغې د غوښتنه به یو ساحه موږ ته ټارګټ کېده بیا بل ته تلو. خو دا اولې ورځې چې وي دا زمونږ په خپله خوښه او د خپل سیستم سره چې کوم ځای کې به ډېر ضرورت و موږ هلته به ځان رسولو او هغه ځای کې به هم خدمات وړاندې کول. تاسو تاسو مخکې یادونه وکړله چې تاسو سره دا مرسته د کاناډا ستراتیژیک مرکز لخوا شوې ده، نو دا څه مرسته تاسو سره هغې وکړله؟ د څه شي مرسته تاسو سره وکړله؟ مونږ سره اټک صاحب د هغې په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز لخوا چې دا څومره امکانات وو د دوا د خیمو د هلته د طبي کمپ لپاره چې د کم چوکیو او د دې شیانو لوازمو ضرورت و د ډاکټرانو لپاره هغه کوم معکوس زحمت چې په نظر کې نیول شو، د موټر د امبولانس دا ټول خدمات چې وو دا د همدې په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز لخوا تهیه کېده او برابرېده، موږ په ساحه کې په مصرف رسول. یعنی تاسو دوال ته واغسته، دی تاسو سره نغدي مرسته وکړه که نه دی د دې دواګانې او دا دغه ته انتقال کړي وو یا هلته دته امبولانسونه پکې رانیولي؟ نه دوا چې وه د همدې د لخوا په جلال آباد کې په جلال آباد ښار کې خریداري شوې وه، د هغه ځای نه بیا موږ ته هلته انتقال شو کونړ ته، چې کونړ کې بیا په لومړۍ ورځو کې موږ لومړۍ 2 ورځې مزار دره کې تېرې کړې. هغلته چې څه حالات و هغه ځای نه بیا چې نور ټیمونه راغی زموږ ټیم د شپې په 1 بجه د کونړ د چوکۍ ولسوالۍ نه راکت وکړو درې نور ولسوالۍ ته رالو، د شپې 1 بجه په درې نور کې سوتن کلي ورته وایي هلته ډیره زلزله شوې وه، نو هلته ټیمونه نه وتلي، نو د شپې 1 بجه زموږ ټیم سوتن کلي ته ځان ورسولو او هلته خدمات د شپې پیل کړ. همداسې په دغې چوکۍ ولسوالۍ د نورګل دغې کې د اندرلچک کلي ورته وایي بیا ملته کمپ جوړ کړو، هلته بیا اساسي کمپ جوړ کړو، ډېرې ورځې ملته تېرې کړې. او اوس ستاسو کلینیک دغه سیار کلینیک شته که نه؟ تاسو د هغې راغلي یاستئ؟ نه بس زموږ خدمات تر هغه وخته پورې وکړه چې حالات نورمال شو، نو بیا هلته موسسات او په لوړه کچه خلک راغله، هلته یې ځای په ځای ټیمونه جوړ کړل. بل دغه د کونړ زلزله ځپلي چې دی ټول یو څو کمپونو ته راټول کړو، نو کمپونو کې بیا سره میاشت او دا هیلنیټ او دغه نورې موسسې چې راغله ټي ډي ایچ او دې خلکو خپل کمپونه برابر کړو، نو بس مونږ نور د هغې ځای نه بیا خپل شیان دغه کوو راغلو بېرته ننګرهار ته. ډاکټر صاحب یو پوښتنه، دغسې الهي آفات او دغسې طبیعي دغه چې پیدا کېږي واقعات دا پخوا هم په وطن کې پیدا کېده، دا د دنیا او د ژوند سره دي، مګر دا ځلې خلکو او ولس د ټولې دنیا نه مثلا لکه څنګه چې تاسو وایئ تاسو سره د کاناډا نه مرسته وشوه، د امریکې نه وشوه، د اروپا نه وشوه، حتی د عربو ملکونو کې چې افغانان پراته دي حکومت د هغې ځایي حکومت هم تاسو څه فکر کوئ چې دغسې مرستې او دغسې خواخوږي څومره متاثرینو ته او یا اغېزمنو خلکو ته تسل ورکولی شي؟ اټک صاحب دغه زلزله خو په افغانستان کې خو طبي آفات چې د مخکې هم ډېر راغلي دي او زیات شوي، لکه په بدخشان کې شو، هلته مونږ په وخت سره دلته په رودات او په جلال آباد ښار کې دغه مرستې راټولې کړې او مرسولې. همداسې په نورستان کې تېر کال سیلاب راغلی او هغه هم دغه وکړو. خو د خلکو چې څومره د افغانستان او د دې خارج د خلکو څومره چې بیا د افغانستان د میشت افغانستان اوسېدونکي دي او په خارج کې میشت دي، د دې دغه همغږي او دغه زړه او دا دومره زیاتو په دې د کونړ په مسله کې یعنې ته یقین وکړه چې هلته موږ لاړو هلته چې د خلکو حالات ولیده
یعنی د دې نو خلکو مرستو د خلکو د غم د سینمایي نه زیات راکم کړو. د یو چا به د کور 22 کسه فامیل شهیدان شوي وو، خو چې د خلکو همغږي او مینه او دا شیان به ولید، هغه خپل 22 کسان به یې د خلکو دغه چې التازیه ته رسیدل او د غزې کې د خلکو همکاري دا به چې ولید، نو به اختیار به د دې خپل شهیدان به یې شو، د دې خلکو غم به ورسره چې دې ته څه ضرر ونه رسیږي. ډاکټر صاحب دغه جریان کې چې دا تاسو د متاثرین ولید او دا غمزپلي خلک هم ولید، د دې نس د سترګو لیدلې حال بیانولې شي کما د څه خاطره یا د څه یو څه چې هغه ډیر دردناک وو، یا د څه کوم شی چې تاسو په زړه چې یو خاصه مرسته شوي یو خاص حالت یې؟ اټک صاحب واقعیت خو سخت زیات دی، او هلته هر قدم او هر صحنه وره دقیقه یوه خاطره وه. کله چې د شپې 11 نیمې بجې به وي شاوخوا چې په زلزلې دا جریان تیر شوی و، زه جلال آباد ښار کې وم. یو ملګري د رودات نه زنګ راووهلو چې زلزله وه، تاسو له بخیر یم. الله زه خو داسې ډېر نه یم پوه شوی پې، خو چې یو 15 منټه تېرېده بل ملګري زنګ راووهلو چې زلزله ده، او زلزله وه څنګه خیر خو به وي. خو همداسې دا درېیم نفر چې زنګ راووهلو تشویش شو را سره. نو دستي مې فیسبوک خلاص کړو چې ومې د ننګرهار سیتامې لیکلي چې کونړ کې سخته زلزله شوې او ټول امبولانسونه او خلک دې امادګي ونیسي. نو خدای شته زموږ دلته خپل ګروپونه دي د ډاکټرانو د ملګرو، نو د اتحادیو، نو دغه مې میسج وکړ چې داسې مسله ده نو څه به کوو. نو اکثره ملګرو ویل چې حرکت کوو، خو په همدې په حرکت کې او په جریان کې ځو او څه وخت ځو څنګه ځو. بس مونږ خپل داسې 2:30 بجې به وي څه کم 3 چې مونږ د جلال آباد نه حرکت وکړو. ځان له مې ګاډی مې خپل سټارټ کو، څه ملګري راسره لاره کې د سودو ولسوالۍ نه وخاته. خو مونږ چې تقریبا د 6 بجې وي چې دغه ته ورسېدو، د نورګل ولسوالۍ غازي آباد کلي ته. هغې ځای نه خوا نوره لار بنده وه، ګټونه راولوېدلي وو، ډېر زیات په خلکو هم راغلي وو. نو دې ځای کې یوه زنانه منډې والې، داسې سپین سرې ښځه وه، تقریبا د 55 شاوخوا کلو به وه. نو په خپې باندې خپېلوڅه وه، همداسې دا څپټیم دی غاړه کې پروت و. نو موږ ته یې لاس راکړ چې زویه مه جګه کوئ ځان سره. نو د ملګرو له مې ویل څه کوو، ویل بس را جګه ویل زړه ښځه داسې نه خو ځان سره مې جګه کړل چې زما کور چې دی ټول کسان شهیدان شوي، صرف یو زوی مې پاتې دی، یو زه پاتې یم. نو ما ورته ویل ته چېرته وې؟ ویل زه تللی وم ګمبېري له، او د شپې چې خبر شو را روانه شوې یم، اوس مې ویل پیدل دې ځای پورې راغلی یم. نو بیا مې هغه زنانې یو ځای پورې ورسوله، خواخوا لار بنده وه، بیا موږ نه نادرکه شوه چې څنګه به رسېدلي. نو یو دا واقعه، او بله دا چې په یو کور کې 18 نفر شهیدان وو، صرف یوه داسې د 12 کالو ماشومه او یو سپین ږیری پلار دا پاتې وو. نو چې هغې دغه صحنه موږ ته دغه د هغې جریان یې تېر کړو. نو یعنې که هر سړی د هغه ورته د ټینګېدو نه و، حتما به یې ژړل ورته. نو همداسې د واده په یو کور کې واده تېر شوی او په همدې شپه باندې هغه صحنې، بل چې هلته کومه صحنه کې مونږ د دې کورونو نه دا شهیدان او زخمیان دا رایسته، نو ډېر داسې یو وضعیت و چې هغه اټک صاحب د دغې نه و، د برداشت نه و. نو واقعیت ډېر دردونکي وو. جزاک الله ډاکټر صاحب چې په ډېر خاص موقع کې تاسو ورغلي یاستئ او د سرخندنه هم ورکړې ده، او زه په دې ډېر خوشحاله یم. او چې زمونږ د افغانانو د خواخوږۍ دغه ډېر لوړ شوی دی، د مرستې او د کومک، او لکه تاسو غوندې خلکو چې دغه ځایونو ته ځان رسولي. ډاکټر صاحب راشم دې ته چې ته نن سبا خپله په څه بوخت یې، او څه کار کې، چېرته کار کې، کلینیک لري، معاینه خانه لري؟ اټک صاحب محترم، ته خو خپله چې یم اوس یو کلینیک مې د جلال آباد ښار د زنګوي چوک کې. نو د هفتې دا 4 ورځې دلته یم، شنبه او یکشنبه تر پنجشنبې پورې، او پنجشنبه او جمعه چې بیا روداتو ته ځم، نو هلته هم یو کلینیک دی، هغه کې بیا یم. دا 2 ورځې مې هلته وي. ډاکټر صاحب دا کلینیک ته یوازې معاینه خانه ده که نه نور څه هم پکې شته دی؟ اټک صاحب زموږ کلینیکونه دواړه ځای چې دي دا مکمل سیټ اپ لري، د غاښونو بخش لري، لابراتوار، دواخانه، پیمل سټاف، یو زنانه ډاکټر ایم ډي دا هم لري، او نورو پی ډي سیستم ټول مکمل دی ورسره. په دواړو ځایونو کې هم دغسې دی. او ډاکټر صاحب څومره مریضان ګوري دواړو ځایونو کې؟
نو اټک صاحب د روداتو کلینیک چې دی هغه کې مونږ په اوسط ډول د ورځې داسې 15 شپاړس شلو پورې مریضان ګورو. او دا جلال آباد کې چې دی چون د غزې مې دا 4 میاشتې کېږي چې برابر کړی دی دلته د ورځې داسې 15 شپږ 4 دغه ناروغاني. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې بعضې امراض ډېر محیطي چې زه ډېره مسلکي پوښتنه په دې باره کې نشم کولی، خو بیا هم یعنی نن سبا په جلال آباد او شاوخوا کې کومې مریضیګانې دي؟ اټک صاحب نن سبا خو په جلال آباد کې چې ډیره زیاته ناروغي ده، او اوس په دې اوسنیو ورځو کې په دغه تیر هفته کې د ډینګي ناروغي ډیره زیاته شوې ده، کورونا بیا پیدا شوې ده. نور خو د عام امراض چې دي د ستوني او د سینې او دا خو اسیمي. خو دغه عام یو ناروغي چې اوس زیاته ده او د خلکو د تشویش وړ هم ګرځېدل د ډینګي ناروغي ده، ځکه چې دا د دې د مرګ امیر دغه چې دی دا زیات دی خطر یې. او دا نن چې سید عامر کوم راپور خپور کړی په دې یوې هفته کې 1000 نفرو له د ډینګي ناروغانو دغه ورسېده، دا تعداد ورسېده دا نن مازدیګر چې کوم راپور خپور شو. نو همدا نن بیا جل مجلس هم شوی ولایت او سید عامر، نو سر د سبانه د وپاشۍ پروګرام هم شروع کړي. خو بیا هم دغه ناروغي چې دا ډیره پرمختګ باندې روانه ده په ننګرهار دغه کې. او دغه امراض چې تاسو یاد کړه او هغه لیدونکي هغه خلک چې موږ د جلال آباد نه ګوري یا د ننګرهار شاوخوا نه ګوري، هغه ته ستاسو د یو ډاکټر توصیه څه ده؟ نو دلته خو بار بار دا توصیې شوي دي او کېږي رضاکاران هم لګیا دي، د سید عامر ریاست هم په دې باندې کار کوي، همدارنګه د ولایت مقام ټول په دې لګیا دي مؤسسات چې خلک باید پشخانه استعمال کړي. خو دلته د پشخانو رواج بیخي کم دی، حتی چې څوک یې نه استعمالوي. سره دې چې پشخانه په منظم ډول توزیع کیږي، خلکو ته ورکول کیږي، په هر کور کې 15 پشخانه شته دي، خو خلک یې نه وای د لټۍ نه. نو د همدغه علت دی چې بس دغه ناروغي زیاته شوه په ننګرهار کې او مخ په زیاتېدو ده. دا نن به یاره 3 مریضان ما ریفر کړي سیتامې ته، او 3 واړه د ډینګي په ناروغۍ باندې چې ریزلټ یې راغلی هغه د ډینګي په ناروغۍ اخته شوي دي. ډاکټر صاحب ډیره مننه، سره د دې چې تاسو بنا وخت یې کار نه وم ستړی ستومانه راغلی او موږ ته هم په دې ناوخته کې وخت راکړ او موږ سره خبرې وکړې. چار مخه الله مخه لره او الله مو بریالي لره. کو رمضان الله مو روغ لره، تاسو ته هم د الله اجر درکړي چې دغه مظلوم ولس غږ پورته کوي او د دې سره د همکارۍ لپاره لارې چارې لټوي. کو رمضان مننه، بس هر وخت لپاره مونږه خدمت کوو ان شاء الله. په مونږ بس تاسو غږ ان شاء الله مونږ به خدمت کوو. په پای کې بیا هم په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مطالعاتو د ستراتیژیک دفتر نه د هغه د رهبرۍ نه د انجینر صاحب امین د ټولو نه مننه کوو چې په دغه غمیزو کې برخه واخیسته او د خپل ولس ترڅنګ ودرېده او خپل ولس سره هم خواخوږي او دا اظهار کړ. او تاسو نه هم مننه.